د مرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي د مرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي د مرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي د مرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي د ګل و پستې غېږې ته یې نه پرېږدي ظالم د ګل و پستې غېږې ته یې نه پرېږدي ظالم په څاڅکې د شبنم پسې لمر هره ورځ راځي په څاڅکې د شبنم پسې لمر هره ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هره ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هره ورځ راځي دا ستا د کږو ورځو دا هلال په برکت دا ستا د کږو ورځو دا هلال په برکت پر ما د مهربانه اختر هر ورځ راځي پر ما د مهربانه اختر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي جانان ډېر په ټینګه ستا له کور او له کوڅې جانان ډېر په ټینګه ستا له کور او له کوڅې درویش کړی قسم دی مګر هر ورځ راځي درویش کړی قسم دی مګر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي د مرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي د مرګ د سوداګرو خبر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي دې ښار ته په سوغات کې یو سر هر ورځ راځي ډېره مننه د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم هیله مند یم چې جوړ او روغ به وئ له اوږدې مودې وروسته له یوه بل شاعر سره چې هغه داسې یو شاعر دی چې واقعا به یې تاسو شاعري خوښې شي محب الله زخمک صاحب مو مېلمه کړی هیله ده چې د ده له شاعرۍ خوند واخلئ خو یوه یادونه باید وکړم چې مخکې له مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ پاڼه مو خوښه کړئ تر څو موږ په راتلونکي کې هم له داسې شاعرانو سره لکه محب الله زخمک او بېلابېلو برخو کې موږ فعالیت وکړو او تشویق شو ده نو زخمک صاحب محترم تاسو ته په لومړي سر کې ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو لیدونکو ته لږ ځان معرفي کړئ ډېره مننه خاورین صاحب تاسو ته او ستاسو د یوټیوب چینل درنو لیدونکو ته سلامونه او درنښت مننه خاورین صاحب زما نوم محب الله زخمک دی
د پکتیکا ولایت د مرکز شرنې اوسېدونکی یم او اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځی لولم پښتو څانګه. ډېر خوشحاله سوم خاورین صاحب ستاسو په راتګ باندې چې له تاسو سره مو ولیدل. ډېره مننه. نو په لومړي سر کې څه درنه اورو؟ ډېره مننه خاورین صاحب. تاسو اولیدونکو ته به یو غزل ویم. ووایه یو سړی میرات څنګه وي؟ ووایه یو سړی میرات څنګه وي؟ راځه خیرات یو نو خیرات څنګه وي؟ او ستا په خدایۍ کې ولې زهر وڅکو؟ ستا په خدایۍ کې ولې زهر وڅکو؟ او ستا په خدایۍ کې به نو شات څنګه وي؟ ډېر ښه دی. او خو تا ویل راځه یوه کیسه خلو. خو تا ویل راځه یوه کیسه خلو د اولیاو کرامات څنګه وي؟ ډېر ښه. خو تا ویل راځه یوه کیسه خلو د اولیاو کرامات څنګه وي؟ دا د کمسلو خلکو رنګ څنګه وي؟ دا د کمسلو خلکو رنګ څنګه وي؟ دا د اصیلو خلکو ذات څنګه وي؟ ډېر ښه. او کم درد خو کم وي زیات خو زیات وي یاره. کم درد خو کم وي. کم درد خو کم وي زیات خو زیات وي یاره. زګیروی بیا کم څنګه وي زیات څنګه وي؟ ډېر ښه. بیا اورو دغه بل. کم درد خو کم وي زیات خو زیات وي یاره. کم درد خو کم وي زیات خو زیات وي یاره. زګیروی بیا کم څنګه وي زیات څنګه وي؟ او ښه دغه زوی خو به یې خود مړ کېده. ښه دغه زوی خو به یې خود مړ کېده. ښه دغه پلار په ملا مات څنګه وي؟ ډېر ښه دی. ښه دغه زوی خو به یې خود مړ کېده. ښه دغه پلار په ملا مات څنګه وي؟ او زخمکه هر څوک دروازې بندوي. زخمکه هر څوک دروازې بندوي. د شپې په زړونو کې حالات څنګه وي؟ ډېر ښه دی. د شپې په زړونو کې حالات څنګه وي؟ ډېر زیات ډېر ښه و. ډېر عالي ډېر زبردست غزل و. زخمک صاحب محترم تاسو څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ خاورین صاحب محترم تقریبا داسې یو 4-5 کاله کېږي چې شاعري کوم. تقریبا په 11 سیم کې ومه چې ما شاعري شروع. خپله شاعري څنګه ښکاري چې ته څه ډول شاعري کوې؟ له پخوانیو شاعرانو سره لکه چا نه متاثره یې که نه؟ که اوس یې ورسره پرتله کړي څه رقم شاعري کوې؟ زه د ما شاعري تقریبا زه چې په خپل ځان کې کوم هغه وینم د ما شاعري تقریبا په ټولنیزو موضوعاتو باندې راڅرخي. ډېری وخت دغه عشقي موضوعات د ما په شاعري کې نه وي او وطني احساس دا پکې موندلی سو. او زه له پخوانیو شاعرانو دومره متاثره نه یم لکه له اوسنیو څومره چې دي مثلا ممتاز اورکزی صاحب سو. ځینې نور شاعران دغسې سته چې زه له دوی نه ډېر متاثره یم. نور څه درنه ورخپروئ؟ ښاره درته راغلو پخواني خوندونه ختم دي. ښاره درته راغلو پخواني خوندونه ختم دي. ښکلې شته خو څنګ ته یې خالي ځایونه ختم دي. ښاره درته راغلو پخواني خوندونه ختم دي. او ښکلې شته خو څنګ ته یې خالي ځایونه ختم دي. او اورې دوکانداره دا مې خوښ و خوند یې ونه کړ. اورې دوکانداره دا مې خوښ و خوند یې ونه کړ. تا چې ویل دې رخت کې خو سره رنګونه ختم دي. اورې دوکانداره دا مې خوښ و خوند یې ونه کړ. تا چې ویل دې رخت کې خو سره رنګونه ختم دي. او یا به در کې چرس پلورو او یا د خپل بدن وینه. یا به در کې چرس پلورو او یا د خپل بدن وینه. څه وکړو بازاره تا کې نور کارونه ختم دي. یا به در کې چرس پلورو او یا د خپل بدن وینه. څه وکړو بازاره تا کې نور کارونه ختم دي. او جنگ دی تراژیدي ده څه ناڅه د لالي سترګو ته. جنگ دی تراژیدي ده څه ناڅه د لالي سترګو ته. نن سبا شعرونه او هندي فلمونه ختم دي. جنگ دی
تراژیدي ده څه ناڅه د لالي سترګو ته نن سبا شعرونه او هندي فلمونه ختم دي او خدایه پاکه سوال دی اسرائیل راځي که نه راځي خدایه پاکه سوال دی اسرائیل راځي که نه راځي خدایه پاکه دلته خو خدایي مرګونه ختم دي یو ته لیونی او داسې نور شیونه پاتې دي یو ته لیونی او داسې نور شیونه پاتې دي یو زه لیونی او داسې نور شیونه ختم دي او واورئ غنم رنګو د زخمک وطن ته را نشئ واورئ غنم رنګو د زخمک وطن ته را نشئ لا هغه بادونه دي او نه لونه ختم دي واورئ غنم رنګو د زخمک وطن ته را نشئ لا هغه بادونه دي او نه لونه ختم دي ډېره مننه یو ترنم درنه اورو ترنم سمه ده غیږ کې به صنم ونیسم خدای خو مهربان دی غیږ کې به صنم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی ژبه به د زهرو له پاشلو کړم ایساره ژبه به د زهرو له پاشلو کړم ایساره زه به دا لړم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به دا لړم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی ما هر چا ته ګل نیولی هر چا مختاو کړی ما هر چا ته ګل نیولی هر چا مختاو کړی تا ته به یې هم ونیسم خدای خو مهربان دی تا ته به یې هم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی لیکم به نیزه جملې هرې و یزید ته لیکم به نیزه جملې هر یو یزید ته لاس کښې به قلم ونیسم خدای خو مهربان دی لاس کښې به قلم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی سره لیمو ممتازه هر غلیم تما نیولي سره لیمو ممتازه هر غلیم تما نیولي خدای ته به یې نم ونیسم خدای خو مهربان دی خدای ته به یې نم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی زه به لوری سم ونیسم خدای خو مهربان دی غیږ کې به صنم ونیسم خدای خو مهربان دی غیږ کې به صنم ونیسم خدای خو مهربان دی ډېر زبردست ډېر ښه ده زخمک صاحب ډېره زیاته مننه خدای دې خوشحال لره چې موږ ته وخت راکړو راغلی خپرونې ته نو بیا در سره مخ کېږو بیا درنه ترنم اورو شعرونه به درنه اورو نو له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې حاضر شوئ راغلی نو ډېره مننه خاورین صاحب له تاسو او ستاسو له لیدونکو نه بیا هم مننه لیدونکو تاسو د هنري وزري
یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه پاڼه یې خوښه کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو د ډیرو خوندورو خپرونو لیدونکي شئ. موږ به انشاءالله په دې سکرین باندې بیا راځو. تاسو د خدای راته لري. خاورین صاحب بیا هم مننه، ډیره مننه. دوستانو په دې هیله چې دغه خپرونه مو خوښه شوې وي. تر بیا او بل دغسې خپرونې مو په لوی څښتن ته لاس ورو. تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې.